بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو، آیا د مولانا فضل الرحمن صاحب والد یا د هغه نیکو د انګریز حوالدار تیر شوی دی؟ د دې حقیقت څه دی؟ په سوشل میډیا باندې خبر چلیږي، بلکې علي امین ګنڈاپور صاحب پرون په یو پریس کانفرنس کې یو غټ الزام لګول لري او په سوشل میډیا باندې هم یو تصویر خور دی. دا غي تصویر په مناسبت سره غي الزام لګول لري چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پلارو هغه د انګریز لپاره کم کردار ادا کړو. اول تاسو د ګنڈاپور صاحب د خبري اوري په دې باندې بیا خبره یو څو خبري کول غواړم او حقیقت مخې ته ډول غواړم. اول تاسو د ګنڈاپور صاحب خبري اوري. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ मौलाना साहब को, कि मौलाना साहब आपके वाले साहब भी हवलदार थे. ये मैं नहीं कहता, खुद कहते हैं, फोटो भी हैं, लोगों ने देखे होंगे. अब अंग्रेज की फौज में थे, जहाँ भी थे तो हवलदार. अब अगर आप अल्लाह बख्शे सब मुसलमानों को, जो भी आज नहीं है इस दुनिया में, सबको बख्शे अल्लाह, अगर वो इन लाइन ऑफ ड्यूटी मारे जाते, हम क्या कहते हैं उनके, ये तनख्वाहदार था. आपने तो मकबरे बना लिए होते उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता. लेकिन औरों के बच्चों के बारे में आप ये बातें कर रहे हैं. जी जनाब, تاسو د علي امین ګنڈاپور صاحب خبري اوریدي. ټیک تا سیاسي اختلاف کې دي شي، لیکن چې کوم حقایق دي هغه نه دي بدلول پکار، بلکې بیجا الزام تراشي بالکل نه د پکار. بدقسمتي دغه راځي موږ په داسې ملک پاتې کیږو چې څومره یو کس زیات دروغ وي، الزام تراشي کی هغه چې کوم دي ټول نغټ لیډر تصور کیږي. حالانکه دا زموږ لپاره ډیره غټه د بدبختي خبره ده. ټیک ته موږ سیاسي اختلافات کې دي شي، مذهبي حواله سره اختلافات کې دي شي، لیکن چې کوم د اخلاقیاتو دایره د هغه نه بات کېده نه دی پکار. او داسې اعتراضات کول یا داسې الزامات لګول چې داغي د حقیقت سره تعلق نه وي، داسې الزامات بیا د میډیا مخې ته بالکل نه دی لګول پکار. شری حواله سره هم ظاهر خبره موږ مسلمانان یو، او د دین علاوه اخلاقی حواله سره د انسانیت په حواله سره وګوري دا هم یو غټ جرم دی. دیو چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم والد صاحب اول خدا دروغ ویل چې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم والد نو د مولانا فضل الرحمن صاحب والد خو مفتی محمود رحمت الله علیه دغه خو پوره ژوندۍ ټول مخې ته چې هغه په مدرسه کې سبق ویل، بیا چې کوم د عملی طور پر په سیاست کې راغله نو هغه چر دغه طرف ته تللی هم نه دی. علي امین ګنڈاپور صاحب یو تصویر دی چې هغه په سوشل میډیا باندې وایرل دی. داغي تصویر په پروپاګاندا کې چې کوم دی دم خپل سوا چول چې جناب والا د مولانا فضل الرحمن صاحب والد، بلکې په دې تصویر کې چې کوم دی لیکل شوی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب نیکو او د انګریز په دور کې د انګریز په فوج کې حوالدار تیر شوی دی. د انګریز په ظاهر خبره تنخواهګاری ما غوښتي. دا چې کوم تصویر تاسو په سکرین باندې ګورئ او نیمه چې کوم دی څه دی عبدالخیل. اول خبره دغه چې عبدالخیل نامي د مولانا فضل الرحمن صاحب نیکه خو نشته، یا مخکې هم دغه په خاندان کې داسې یو کس نه دی راغلی چې دغه نوم عبدالخیل دی، بلکې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم علاقې کې پاتې کیږي هغه علاقې نوم چونکی علاقې نوم دی عبدالخیل، نو په دغه وجه باندې د انومي اوچت کې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب نکبه غالبا نو په دغه وجه باندې دغه تصویر سره اوري ګل شو چې عبدالخیل د مولانا فضل الرحمن نکو او د انګریز په پوج کې بھرتی شو. دا چې کوم تصویر دی دا څوک دی؟ دا سره تاسو به سرین باندې بل تصویر به موږ ګورو. د نورم کوایف مخه تراغلی په سوشل میډیا باندې د دې کس تعلق د خیبر ایجنسی سره دی او د اصل نوم سنوم دی، د دونم دی اصل نور خان، اصل نور خان د دونم دی او باقاعده 1939 نواهلی د 1945 پورې د انګریز په فوج کې بھرتی شو، دا بل لپاره کار کړ او د دې تعلق د خیبر ایجنسی سره دی. مکمل کوایف مخه راغلی د خاندان ورسوم په خیبر ایجنسی کې موجود دی. دغه کس تصویر واچت کړل چې دا د مولانا فضل الرحمن نیکه دی او د دونم عبدالخیل او د انګریز په فوج کې باقاعده حوالدار تیر شوی دی. دروغ ویل پکار دی، لیکن دومره دروغ چې د هغې اړونه خپې وي نه سر وي او کل عام یو انسان د میډیا مخې ته راشي بیا دومره غټ کس چې هغه د صوبې وزیر اعلی تیر شوی، دومره کچې خبرې، دومره دروغ یقیني طور پر زمونږ لپاره من حیث القوم یو ډېره غټه لمحه فکریه ده. د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم ابا و اجداد دي، خاص کر کې داغه والد صاحب چې داغه د نوم واغس چې هغه د انګریز په چې کوم دی حوالدار تیر شوی دی، مفتی محمود رحمت الله علیه هغه خو د شیخ الهند رحمت الله علیه پیروکارو، هغه شیخ الهند چې هغه د انګریز په سترګو کې سترګې اچول وي او انګریز چې کوم دی د بر صغیر نو باسلو د جنگ ازادي یو غټ رهنما چې داغه نوم شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن دیوبندی ته ویل کېږي او د خان عبدالغفار خان رحمت الله علیه د یو ځای د انګریز خلاف یو ځای د کردار ادا کړل او انګریزي د دې ځمکې نو باسل. نن هغه خلک چې د انګریز خلاف
چا کردار ادا کړل د بری صغیر نه چې کوم د انګريزو واصله نن هغه زمونږ په پاکستان کې غدار تصور کیږي ځکه چې زمونږ په دې ملک باندې هغه خلک مسلط شوی دي د انګريزو تلونه بعد داسې خلک کې کېنول چې هغه د انګريز وفادارو هغه خلک چې هغه به د انګريزانو د سپیچ کوم دغه به لمبولو هغه چې کوم مراد ورکړي هغه په دې ملک باندې قابض کړلی ځکه په دې ملک هغه خان عبدالغفار خانم باقاعده غدار تصور کیږي چې کوم خان عبدالغفار خان رحمت الله علیه په جنگ آزادی کې ډېر غټه حصہ جوړ نو لہذا علي امين ګنداپور صاحب چې دا کوم الزام لګول دي او مفتی محمود رحمت الله علیه باندې هغه مفتی محمود چې هغه خپل پوره ژوندۍ دین اسلام لپاره وقف کړو او صرف دین اسلام لپاره نه بلکې عملی حواله سره د هغه لپاره هغه جدوجہد کړو او بلکې په پاکستان په عین کې سلک ډیر نکات اوس په نظر راځي اسلامي دفعات په نظر راځي او دا د مفتی محمود رحمت الله علیه کردار چې دا هغه لپاره هغه منډه تړلې وهلې او قربانیان ورکړلې هغه دا چې کوم دفعات نن سبا کې د پاکستان په عین کې شامل کړلې د 72 عین په تناظر کې نو هغه مفتی محمود رحمت الله علیه لہذا په داسې شخصیت باندې دومره غټي الزام لګول چې هغه د انګريز چې کوم دي وفاداری کړل او د انګريز چې کوم دي حوالداري کړل یقیني طور پر دا سراسر دروغ دي او په دروژن سړي باندې خاصم د الله حضرت لعنت الله علی الکاذبین پکار دادا چې تاسو حقایق دوام مخې ته کېدوي نه دا چې د اسټابلیشمنت صرف تاسو چې کوم دي د اسټابلیشمنت غلامان جوړ شي او د اسټابلیشمنت چې بیانیه دا هغه مخې بڑاوي ظاهره خبره ده دوی چې ما د مولانا په درمان په مقابله کې چې کلم الیکشن لړاو کړل نو ما جتاو کړل نو هغه ټول ته پته ده چې ته د چا کسي ظاهره خبره د اسټابلیشمنت کسي او پی ټی آی ولته بیا رسو پته ولګی دا چې دا کس خو د اسټابلیشمنت دی د خو زموږ سره چې کوم دی بظاهره زموږ سره په پاړلې کې شامل شوی دی لیکن حقیقت کې د اسټابلیشمنت سره دی نو په دغه وجه باندې ته چې کوم دی لته درکړه د کورسې نه چې کوم دی کوسکلی په هر حال سچ کوم حقیقت دی خپل پارټي والا تم چې کوم دی اوس معلوم شوی دی بهر حال پکار دغه دا چې کوم حقایق دي هغه تسلیمول پکار دي او د دروغ الزام چې کوم دی د اخلاقی حواله سره هم شری حواله سره هم هر حواله سره چې کوم دی جرم دی بهر حال په دې حواله سره پکار دره چې تاسو معافي وغواړئ خپل دې بیان چې کوم دی رجوع کړئ په دې حواله سره تاسو سره دا په کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور راکړئ اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته